تاسو به ډېر داسې خلک کتلي وي چې هغوی په سوشل میډیا باندې خپلو ملګرو سره لایف راځي، خو نن درته داسې یو ویډیو ښیم چې یو مور خپلې لور ته وایي چې شابه کیمرې ته مخامخ شه او د خپل شاته حصه دی د خپل شاته بانټ دی د مینوالو ته وښیه. دا سونیا شاه ده. سونیا شاه په لایو ویډیو کې خپلې لور ته وایي چې علیشه شابه ته خپله شاته حصه راواړوه چې د مینوال یې وګوري او خوند ترې واخلي. دا صرف دې دپاره کوي چې دوی ته خلک پیسې ولیږي په انټرنیټ باندې آنلاین. دوی چې کله یو بل سره لایو راځي نو په دې طریقه باندې دوی د خپلو یا کتونکي یا مینوال چې ورته ویل کېږي د هغوی نه پیسې اخلي، یعنې هغوی ورته سینډینګ کوي، پیسې ورلیږي او دوی ورته کله خېټه ښیي، کله ورته نوم ښیي، کله ورته خپله شاته حصه ښیي. کله مور لور ته وایي چې خپله شاته حصه دې وښیه، کله لور مور ته وایي چې ته دې د خپل مخامخ منګوټي وښیه یا د خپې کول وکړه. دا خبرې قدرمنو دروغ نه دي، دا بالکل حقیقت دی. تاسو په انټرنیټ باندې کتلی هم شئ. موږ په هېڅ چا باندې هم تنقید نه کوو، خو د پیسو ګټلو دا طریقه نه ده. تاسو خپل کنټینټ ښه کولی هم شئ، خپل کنټینټ کې داسې چینجز راوستلی شئ چې تاسو پر دې نه ښه ډېرې پیسې ګټئ په انټرنیټ باندې آنلاین. خو په دې طریقه باندې په فحاشۍ، په بېحیایۍ، په اوریانۍ باندې پیسې ګټل دا بالکل ښه خبره نه ده. د داسې کار نه ځان ساتل پکار دي، ځکه چې موږ تاسو مسلمانان یو او چې کله موږ دا کلمه ویلې دا نو نه ده پکار چې بیا موږ تاسو د داسې بېحیایۍ ښکار شو. د دوی دا ویډیوګانې به کیدای شي تاسو هم کتلي وي، خو که نه مو کتلي نو نن یې در سره شریکوم. هم موږ سره ضرور دا ویډیو تر اخره وګورئ. درنو دوستانو، دا یوازې علیشه نه ده، دوی کې پښتنې نورې هم داسې ټیک ټاکرې دي چې هغوی په آنلاین طریقه پیسې ګټي. دوی په یو شپه کې په لکونو لکونو روپۍ ګټي. دغه پیسې دوی د جسکیش یا د مختلفو طریقو د لارې دوی ویستلی شي. دوی ته هیڅ دا فکر دا سوچ نشته چې زموږ په دې کار سره به دا پښتنو د دې پښتنو بچي بېلارې کېږي، خو فقط دغه ته یې کار ویلی دی چې په یو نه یو طریقه باندې پیسې وګټي. په اخره کې تاسو ټولو ته خواست کوم چې دې خلکو ویډیوګانې مه ګورئ. دوی تاسو نور هم د ګمراهۍ اړخ ته بوتللی شي، ځکه چې د دوی کار هم دغه دی چې صرف پیسې وګټي. د دوی دا بانه ده چې کاروبارونه نشته نو موږ چې دا ونه کړو نو څه وکړو. حالانکې که دوی څه ناڅه پیسې د انټرنیټ نه ګټلي وي او په دغه پیسو هم دوی ځان ته خپل یو وړوکی کاروبار روان کړي، نو کم از کم دوی به خپل ضمیر ته نه وي ملامته.